پوهېږې کوپوزه کله چې زه ځوان سئ منصب وم جنرالان او ډګروالان به مې چلیدل داسې به مې ویل دوی څومره صبرناک انسانان دي دوی څه کوي اوس فکر کوم چې زموږ په عمر کسان د دې لپاره دي چې د ځوانانو د احساساتي چلن مخه ونیسي فکر وکړه چې تو تورن او زه جګړن زموږ په فکر کې چې څه ګرځي هغه کار مو نه کوو مو جنرال صاحب هو البته چې کوو خو اوس نه اوس یې نشو کولی دوه شهیدان جنرال صاحب دوه شهیدان د تل په څېر چې وایو دوه کورنۍ د غم په ټغر کې ناست هغه هم یوه د قرغیزستان کورنۍ او یوه د ترکمنستان کورنۍ کاش چې بل ډول شوي وای کاش چې موږ نه وای مجبور شوی چې د هغو هلکانو کورنیو ته داسې خبر ورکړو جنرال هو کاش دوه ساعته وروسته لمر راخیږي او بیا هم موږ ته یو سخته ورځ په تمه ده یو شمېر کسانو ته به د مسؤلینو په توګه ښکارو او یو شمېر نورو چارواکو ته به حساب ورکوو کوپوز زه تا دلته پرېږدم که پرېږدم حالت دې خرابېږي هله راځه موږ قوماندانان یو د ځینو کارونو د ترسره کولو حق نه لرو او تر ټولو آخر موږ لاس په کار کې خپل ژوند یې موږ ته راوبخښه او لاړل هو هغه هلکان دي حیدره هغوی په اصل کې د تل لپاره ژوندي دي موږ ته مړه ښکاري د همدې لپاره زړه دې لوی ونیسه یاره دوه دانې د زمري په څېر هلکان شهیدان شول دې ته وژاړو یا هم په کور کې چې هغوی ته په تمه دي د هغوی مور او پلار ته وژاړو د کېدلو کار نه دی د دې نه بده مشره هغه څه شی دی اوس نو هغه خلک چې د ترکانو ائتلاف نه غواړي په پروپاګند کولو به پیل وکړي وبه وایي چې د عسکرو ژوند له ګواښ سره مخ دی وبه وایي چې امنیت یې نه ساتل کېږي وبه وایي چې مسؤلیت یې څوک نه لري وبه وایي او وبه وایي دا ائتلاف به زیان وګوري حیدره زه له دې نه ډارېږم ملګریه ته د هغو زمریانو
سترګو ته په ځیر سره وګوره څه وینې ټول زړور د زمریانو په څیر ولاړ دي هغه هم ډېر زړور دي په تمریني مرمیو سره یې جنگ پیل کو وروره زه دې له دې ټولو زمریانو نه قربان شم ځکه چې پوهېږي جګړن صاحب په څه چې موږ ټول پوهېږو پوهېږي چې د بې غیرته ژوند نه مرګ غوره دی موږ دلته په غیرت سره مړه کېږو خلک چې هر څه وایي و دې وایي موږ یې پروا نه لرو که په انقره کې یو عسکر شهیدېږي نو ټول یو ځای د هغه ویر کوو که په کرکوت کې یو عسکر شهیدېږي که په قبرس کې یو عسکر شهیدېږي ټول یو غم ګڼل کېږي دوی د لومړي بریدمن بوراک نه له لومړي بریدمن مراد نه له دویم بریدمن توران نه له لومړي بریدمن کورشات نه هیڅ فرق نه لري هیڅ فرق نه لري جګړن صاحب همداسې ده بېشکه دي بریدمنې بېشکه دي جګړن صاحب چورلکه راغله سمه ده غالبه حالا وروره زه خپله پاتې دنده ترسره کوم خپل شهیدان خپل کور ته وړو اتلانو راټول شئ هو کوپوزا فکر کوم د خوب پایلې ته راورسېدو په دې شرایطو کې د ترکانو ائتلاف پاتې کېدل یو خیال دی دا هلکان له موږ سره امانت وو زه باید لاړ شم حساب یې ورکړم خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي خپل کور ته په خیر راغلی له غرمې وروسته په قرارګاه کې د شهیدانو لپاره مراسم ترسره کیږي تر هغه وخته آرام وکړئ جګړنه اتلانو آرام وکړئ امر وکړئ ډګروال صاحب
ته هم زر تر زره روغتون ته لاړ شه ټپ دې په اسمان که زویه. ډګروال صاحب پیښه کارون پورې اړه لري. کارون په انقره کې دی، نظر په انقره کې دی. په موږ دا برید انقرې ته نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې وشو. دا هر څه پلان شوي وو. په دې زم پوهېږم زویه، خو په دې اړه له موږ سره هیڅ کوم ثبوت نشته. اوس خو هسې نم زموږ 2 کسان شهیدان شوي. دا چې اوس به څه ګټه وکړي نه پوهېږم. ډګروال صاحب د دې کار پلانونکی هغه بې شرف. زه ستا غوسه درک کوم حیدره، خو ماته چې قانون څه حکم کوي مجبور یم چې هماغه ترسره کړم. له غرمې وروسته له امنیت نه یوه ډله راځي، کارون له ځان سره بیایي. روسیې ته ځي ډګروال صاحب؟ همداسې ده، ځکه چې کارون د روسیې له یو زندان نه راتښتول شوی. انټرپول پولیس د روسیې له پولیسو سره یو ځای هغه غواړي. دا بې شرف خلک دي ډګروال صاحب. بخښنه غواړم ډګروال صاحب. سمه ده زویه، تم زر روغتون ته لاړ شه او ټپ دې 500 من. تاسې هم آرام وکئ جګړه نه. آرام پر ځای کېږي ډګروال صاحب. هغه دې خدای ووهي. ملګري دا څه ډول اصول او قوانین دي؟ حیدره هغه بې شرف او رزیل دې خدای ووهي. خدای دې هغه تباه کړي. هغه اوس ژغورل کېږي. هغه اوس زموږ له لاس نه ژغورل کېږي. بوزوکه حیدره اوس یې وخت نه دی. د هلکانو مورال باید نور هم خراب نشي. سمه ده؟ رښتیا وایي ملګري، بخښنه غواړم. بایندره هلکانو ته یې بیسه. والد ځنډ وکړه. لاره خرابه و نظره، تا ته مې د خوړلو هم یو څه راوړل. په دې څه کوم؟ ګوره ته خو ما لاندې نه وهې که نه؟ په ترکیه کې چې ستا څومره وسله وال کسان دي ولیده، اوس مهال هغوی ټول موږ لټوي. زر تر زره باید له دې ځای نه لاړ شو. زر تر زره. کوم کس ژوندی پاتې شوی؟ که کوم کس ژوندی پاتې شوی وي د بلبل په څېر به ورته وغږېږي. لعنت دې وي. په هر حال موږ خپل کار ته پام نیسو. سمه ده، نیسو یې. دوی ډاډمن کسان دي؟ زموږ په منځ کې څوک دا پوښتنه نه کوي، یوازې د ډالرو پوښتنه کوي. ته اندېښنه مه کوه، نقشه راکړه. ته پکې څه وایې؟ موږ باید سوریې ته د تېرېدو یوه لار پیدا کړو. هغه هم همدا اوس، ځکه چې هیڅ چاره نه لرو. البته چې دا هم یو نظر دی. آفرین. خو موږ دې خوا ته ځو. چټیات وایي دې خوا ته زموږ. لعنت دې وي. کارون همداسې ده که نه؟ کارون ترکان همداسې نه پرېږدو. هغوی ټولو ته یو ځل بیا سزا ورکوو. خپل کار پیلوو. سمه ده، یو بم له تا سره دی.
یو له ما سره دی ریموټ له کارون سره دی هله نظره له دې ځای نه ځو زر کوئ ویل کېږي چې تقدیر په ژوند کې مهم رول لري کوتانه په دې باندې هیڅوک له موږ نه ښه نه پوهېږي دې ترکې په تقدیر کې چې څه لیکل شوي وي هغه هارومرو کېږي البته هیچا دا تمه نه درلوده چې انقارې ته نږدې به په تعلیمي فعالیتونو باندې برید وشي او هغوی به له منځه ویسي جنرال کوتانه نه تا نه ما نه هم بل چا خو بیا هم نه هغوی خپلو چارواکو ته نه هم د هغو هیوادونو چارواکو ته چې دا عسکر یې موږ ته رالیږلي نه هم د عسکرو کورنیو ته موږ هیڅ کوم ځواب نشو ویلی ډارېږم کوتانه چې دا پیښه به د مثبتو لارو مخه وتړي ډېر ډارېږم ډېر خواشینی یم په دې باندې ښه پوهېږم قومندان صاحب موضوع ډېره حساسه ده په دې هم پوهېږم په دې حالت کې زه بله هیڅ د حل لاره نه وینم زه تاسې ته اوس دومره ویلی شم قومندان صاحب زما د امر لاندې له ټول پرسونل سره یو ځای وو له مسؤلو صاحب منصبانو سره تاسې ته خپله استعفا وړاندې کولی شو څنګه چې تاسې امر کوئ موږ استعفا ورکولی شو او تاسې هم موږ له دندې نه ګوښه کولی شئ ان زموږ د محکمې کولو غوښتنه هم کولی شئ خو موږ له تاسې نه یوازې یو غوښتنه لرو قومندان صاحب هغه څه ده د ایتلاف نه ونه ویشل شي قومندان صاحب د ټولو ترک هیوادونو لپاره له سلو کلونو مو ایتلاف پیدا کړ دا باید له لاسه ورنکړو باید هغو رذیلانو ته اجازه ورنکړو چې هغوی زموږ د کلونو هڅې په اوبو باندې لاهو کړي قومندان صاحب د ترکیې او قرغیزستان د آذربایجان او ترکمنستان د ختیځ ترکستان او قبرس د کرم او کرکوک ترمنځ له سر نه دیوال جوړولو ته باید اجازه ورنکړو قومندان صاحب زه دې موخې ته چمتو یم چې له خپل ژوند نه تیر شم په شمالي عراق کې په لومړۍ کرښه کې د سلیمان په ډله کې ستاسې د امر لاندې مې دنده کړې په دې ډاډمن یم چې تاسې هم د دې موخې لپاره له خپل ژوند نه تېرېدلو ته چمتو یئ یوازې یوه غوښتنه لرو زموږ ایتلاف باید خراب نشي دې موخې ته قرباني ورکوونکي عسکر باید له پامه ونه غورځول شي زموږ غوښتنه همدا ده خبر اوسئ کینې ملګرو چای مه وڅښئ جګړن صاحب تا ولې ځان په زحمت کې ما تا ته چای راوړه ملګری زه څوک نه په زحمته وم ستا نوم څه و تورې ورېځې وې بورا و څه و ته څه وایې جګړن صاحب باندار یم سمه ده باینده یوه پیاله تازه چای راکاسنم له سهاره یې سیمې څه نه دي څښلي والله زموږ د ټولو زړونو نه وینې ساسي خدای دې هغوی په مصیبتونو کې اخته کړي ته وګوره جګړن صاحب دې چا د ستوني نه څه نه تېرېږي مهرباني وکړئ جګړن صاحب ژوندی اوسې ملګري جګړن بختیار دې لیدلی همدلته و جګړن صاحب کله چې د امنیت کسان راغلل په بیړه سره ووتو زه پوه نه شم یعنې نه پوهېږم د څه شي امنیت امنیت دا واخله ملګري درې ساعته کېږي چې دم شوی خوندور چای دی کوژدانه ده څنګه ده جګړه نه خوله دې بانده که رزیله مړه شوي عسکر مو خوښ کړل ها دا ته څه بې خبرې کوي رزیله وروره آرام اوسه وروره راځه ژبه دې پرې کوم رزیله آرام اوسه وروره هغه ولې وهې جګړن صاحب د دې رازیل مسؤلیت زما په غاړه دی ته رښتیا وایې ملګریه اوس باید روغتون ته ونه لېږدول شي که نه روغ مو نیولی روغ یې سپار ته یې ولې وهې ملګریه رایولې زر کوئ رایولئ
زه بوی د مردارانګ ورک تا ته ساخستل هم حرام دي بے شرف انسانه په خیر لاړ شي تاسو هم جګړن سره ژوندی اوسئ ولې وهي تی ولې وهي ولې وهي وروره ها نه پوهېږم چې بایرام ورور دا کار څنګه کوو الیاسا ته هلته په یوازې ځان څه کوې هېڅ هم نه وروره دا شیان مې چې کول کم عقله الیاسا یاره ته هېڅ په خبره نه پوهېږې هسې نه هم ستړی ګرانه راځه تېر شلې ګرم وکړه هله راځه سمه ده وروره ته لاړ شه زه هغه کوم درځم ستا په لاس کې څه دي څه نشته وروره ستا په لاس کې څه دي هېڅ هم نشته وروره ته دې خوا که دې خوا که مخ یې واړوه واړوه الیاسه دا څه دي دا څه دي ګرانه ته دلته په یوازې ځان څه کوې ها ځان ته جنجال لټوې نه وروره کومه مهمه خبره نه ده یعنې ومې ویل چې په خپله یې وګڼم ګرانه ته لودایې که څنګه ها لودایې که ټپ دې غلط وګنډه نو بیا هغه وسله څنګه کاروې که عصبي رشتو ته زیان ورسیږي بیا به ماشې ته څنګه فشار ورکوي څنګه بایرام وروره داسې کوم څه کېدلی شي ته دا ماته راکه راکه دا څه وخت داسې شو کله چې جګړن خان مې له هغه ځای نه کش کاوه دا لاس مې هلته ژوبل شو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ یعنې د شپې رئیسې هم داسې دی ها کم عقله الیاسه هلته ټول په غم کول وروره همدارنګه 2 کسان مو شهیدان شول ومې ویل که تاسو ته یې ووایم شرم دی په هر حال ته دې یو ځل لاس راوږد که ګوتې دې وخوځوه وخوځوه یوه یې وخوځوه دا ځای درد کوي دلته څنګه احساسوم یې او دلته ګوره ډېر شکر دی عصبي رشتو ته زیان نه دی رسېدلی ډېر شکر دی خدایه البته چې ډېر شکر دی ډېر شکر دی البته چې له خدای نه ډېر شکر کوو الیاسه که بیا دې داسې یو کار وکړه ګوره دا سر دې ماتوم ها سمه ده دلته کښېنه امرم پر ځای کښېنه دلته کښېنه زه به یې درته وګنډم داسې کار چې کېږي ته ولې ماته حال نه وایې توبه توبه ما د انستیزي پیچکاري وکړه وروره ښه دې وکړل الیاسه آفرین دې وي په تا الیاسه آفرین بیا دې په خپل سر ډاکټري پیل کړې ها سمه ده د اکسرې د نتیجې په اړه ماته کوم څه ویلی شئ نتیجه یې ډاکټر ته وړل کېږي تاسې ته معلومات درکوي سمه ده اجازه راکئ
بخښنه غواړم لږ ودرېدلی شم څه وشول اغلې فونده هلته ورتللی شم یو کس دی چې پیژنم یې سمه ده بل چېرته کوم اړتیا نشته هیله کوم دا چکس ماته راکړئ درمل مو ولیکل کله چې وتلی له څه کارتانې نسخه اخیستلی شي ښه فایدې وي مننه اغلې ډاکټر ژوندی اوسئ. جګړن صاحب تورانې فونده جګړن صاحب ته ښه یې که نه لږ معمولي ژوبل شوی ټول همدومره سمه ده څنګه ژوبل شوې د شپې د تعلیمي فعالیتونو پر مهال په موږ برید وشو د تعلیمي فعالیتونو د ترک هېوادونو د ائتلاف عسکرو تعلیمي فعالیتونو له بده مرغه چې تعلیمي فعالیت په حقیقي جنګ بدل شو هغو بې شرفانو د تل په څېر خپل رذالت ترسره کړ له بده مرغه 2 کسان مو شهیدان شو ډېره خفه شوم ته خو ښه یې که نه هغه هلکان ټول موږ ته سپارل شوي دي تورنې هغوی ټول له خپلو کورنیو نه 1000 کیلومتره لرې دي هر یو یې یو زمری دی موږ ته سپارل شوي حالا ګرانه په خیر لاړ شي ښوونکي ته دې ښه غوږ شي سمه ده سمه ده مورې تا په دې کیسې ایښي دي ګرانه زویه کتابونه مورې څه دي ایښي دي کتابونه سمه ده ګوره ده جام پردې له ځانه ونباسې مچه راکړه سمه ده مورې زه په مخه دې ښه شه زویه حاله د خدای په امان پلاره راځه راځه ګوره زه لږ وروسته بوځم سمه ده پلاره تا ته تلویزیون چلنمم سمه ده پلاره که چېرته کومه خبره وه سلواترو ته غږ وکړه سمه ده حاله واخله راغلی ترورې زینب دننه ویده ده زه لږ وروسته بوځم زموږ کسان په تعلیم کې بوخت دي موږ هم پخلنځی پاکوو ترور جانې ای څه خبره ده ته ښایې ای د شپې ماته هېڅ خوب رانغی خدیجې لورې البته کانورور په دنده کې دی که نه همداسې ده د ترک متحد هیوادونو د ائتلافي ځواکونو یوه لویه ډله عسکر د تعلیمي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پرون انقرې ته نږدې یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو خو د ائتلافي ځواکونو په هغې ډلې د نامعلومو کسانو او نامعلوم سازمان لخوا برید شوی د برید کوونکو د ختمولو په جریان کې د شپې ناوخته په جنګ کې زموږ 2 عسکر شهیدان شوي خدایه ته هغوی په خپل امن کې وساته د شهید شوو عسکرو پیژندګلوي داسې ده د قرغستان هیواد اوسیدونکی امان تورایاو او د ترکمنستان هیواد اوسیدونکی نوربک اسماعیلیوف شهید شوو عسکرو ته له خدای نه رحمت او خپلوانو ته یې د زړه صبر خدیجې ترورې دوی زما ورونه دي دوی ترک ائتلافي عسکر دي افسوس اوس نو د دوی دلته خپل او خپلوان هم نشته لورې میندې او پلرونه یې ډېر لرې دي خو موږ دلته یو خدیجې موږ دلته یو لورې زما بچیانو ترک هیوادونو د عاجل مداخلې ائتلافي ځواکونو له ډلې شهید شوي عسکران د قرغیزستان هیواد اوسیدونکی امان توره د ترکمنستان اوسیدونکی نوربک اسماعیل د جنازو سره د خدای په امانۍ مراسم پیلیږي د مراسمو په پیل کې
د ځانګړو ځواکونو له قماندانۍ نه د ګروپ قماندان ډګروال ابراهیم کوپوس نه هیله کوو. ډګروال صاحب، زوی دې غاړې ته ودرېږه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دا ګړه ګوڼه د څه لپاره ده؟ جنرال صاحب، دغه هیوادوال دی چې د تلویزیون او رادیو له لارې د شهیدانو خبر اورېدلی غواړي چې په مراسمو کې ګډون وکړي. په مراسمو کې؟ هو جنرال صاحب. سمه ده، تاسو اوس څه کوئ؟ ورته وایو چې اجازه نشته، نه یې پرېږدو جنرال صاحب. هغوی ټول پرېږدئ چې دننه راشي. هغوی زموږ د شهیدانو خپلوان دي. هغوی ترکان دي. امنیتي پروسیجر عملي کوي او هغوی دننه را پرېږدئ. امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب. خپلو شهیدانو ته له خدای نه رحمت، خپلوانو او کورنیو ته یې صبر او ژوند غواړو. زموږ په زړه کې اور بل دی. د هغوی له لاسه ورکولو درد زموږ د ټولو په زړونو کې شته. ځکه موږ پوهیږو چې په ترکانو چې هره مرمۍ لګیږي هغه د ټول ولس ځان په درد وي. هغه ځوانان چې د هیواد لپاره قرباني ورکوي د هغوی نومونه توپیر کوي، خو زړونه یې یو دي. دا عسکر هغه عسکر دی چې پرته له کوم ډار نه د خپلې خاورې لپاره، د خپل بیرغ لپاره پرته له ډار نه خپل ژوند سره لوبې کوي او له ګیدړانو سره مبارزه کوي. په دې جنګ کې زموږ ترمنځ چې کوم واټن دی همدارنګه زموږ د پیدا کېدو ځای او زموږ د مړه کېدو ځای مهم نه دی. ځکه موږ پوهیږو چې هر ترک ته خپل هیواد ارزښت لري، که هغه ترکستان وي که هغه کوم بل ترک هیواد وي. زمریانو اولادونو، زما اولادونو، زما ورونو، زما د عسکرۍ ملګرو، دا چې زه ستاسې قمندان یم په دې باندې ویاړم. د خپلو سترګو اوښکې پاکې کړئ. هیڅ کلم او هیڅ کلم مه ناهیلې کېږئ، ځکه چې دښمن هر څه کوي ودې کې. دا کور اوس جوړ شوی او دا اور اوس بل شوی. اولادونو، تاسې یوازې نه یئ. په دې باید ټوله نړۍ پوه شي چې له دې نه وروسته ترک هېواد یوازې نه دی. هر څوک دې پوه شي، تاریخ دې شاهد وي چې د ځمکې پر مخ د اوزکان، د کورکوت بابا، د احمد عیسوي، د یونس، د فاتح او د اتاتورک بچیان دا لویه لاره تعقیبوي. هیڅ قوت یې مخه نشي نیولی. تر څو چې زموږ په ځان کې صاف وي، تر څو چې زموږ په ځان کې یو څاڅکی وینه وي، له خپل هیواد نه، له خپلو خلکو نه دفاع کوو. ستاسې د قمندان په توګه د ټولو ولسونو احساسات له تاسې سره شریکول زما دنده ده. ستاسې هغه پاک او سپېڅلی تندی چې پرته له خدای نه بل هیڅ چاته نه ټیټېږي ښکلوم. غواړم دا ووایم چې په نړۍ کې رتبې او قدمونه دي
لوړ رتبه او ټیټ رتبه دی خو د یو شهید شوي عسکر رتبه تر ټولو لویه ده زه هم یو ځل بیا په پوره درناوي سره خپلو شهیدانو ته سلام کوم روح مو ښاد اوسه غواړم چې څه درته ووایم ډګروال لکه چې د ترک هیوادونو ائتلاف دوام نشي کولی قماندان صاحب زه تورک یم زما پلار تورک و زه یو زوی لرم زما دا زوی واخلئ دا به اخلئ قماندان صاحب هغه دوه عسکره چې شهیدان شوي علي شیر دې پر ځای دا پام ورکړي که دا هم شهید شو خور به یې دا پام ورکړي خو دا ائتلاف دی دوام پیدا کړي قماندان صاحب موږ خپل اولادونه هم دې ورځې لپاره لوی کړي دي قماندان صاحب ته دې میدان ته وګوره قماندان صاحب جنرال صاحب دې میدان ته وګوره دا ټول زما اولادونه دي زه د دې ټولو مور یم مور د ټولو اردو مویشي قماندان صاحب ترکان پرته له ډوډۍ نه ژوند کولی شي خو پرته له وردونه نه تر پای وړاندې ځو تسلیمېدل نشته راتلونکې موږ خپل کار برخه. ته دوام ورکوو امر پرځه کیږي یعنی موږ دلته څه کار لرو ها موږ دې د سیل کولو لپاره راوستو ولا زه هم نه پوهېږم بشاک وویل چې ټول راټول که رایواله ما هم راوستل بشاک جګړن صاحب تاسو یې ویلی شئ په اجازه مو ډګروال صاحب د محکمې دا جلب هغه سړي پورې خو باړه نه لري چې تېره ورځ راغلی و توراج سو توراج فایق توراج ترور ځای نه تاسې په وارخطۍ چیرته ځئ خیر کې بیا یې ترور ځای نه وویل هیله لرم چې له الوتکې نه ستا د غورځولو پرېکړه وکړي موضوع د نظره ولید هغوی په داسې ځای کې لیدل شوي چې د شیطان اقلیم نه مني پوه شوم ډګروال صاحب امر پرځه له لیدلو مو مننه دغه خپرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې شوه خور دی ایکسپورټ انرژي ډرینک زه له کورونا مرض سره د مبارزې په خاطر وړاندې تر دې چې له کوره ووځم ماسک کاروم هم خپل ژوند ژغورم هم د نورو دا پیغام تاسو